فرصت‌های جدید و مفید را ارائه دهد و معلوماتی که پروژه دریا در اختیار شرکت ما و دیگر شرکت‌ها قرار داده استاندارد محصولات بازار ته داخلي بازار ته او بین المللي بازار ته وړاندې کړي. ډیره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ناظری هستم، رئیس اجرایی شفاخانه مالجوی متحد، یکی از شرکت‌های اشتراک کننده در پروژه دریا. اشتراک در پروژه دریا و استفاده از فرصت‌ها و معلوماتی که پروژه دریا در اختیار شرکت ما و دیگر شرکت‌ها قرار داده واقعا تأثیر مثبت و موثری را در اداره و توسعه تجارت ما داشته تا به حال و در حال حاضر هم با استفاده از ظرفیت‌هایی که در این پروژه قرار دارد در حال توسعه و ارتقاء دانش تجاری خود و انکشاف و بهبود تجارت خود هستند. تشکر. یک تن از اشتراک کنندگان پروژه دریا می باشم که پروژه دریا با ما همکاری میکنند و در سطح دانش مسلکی که ما تجارت ما را به چه عنوانی بسازیم که در بازارهای ملی و بین‌المللی معرفی بسازیم. از پروژه دریا تشکر میکنیم به خاطر همکاریشان در زمینه مسلکی ساختن تجارت های خود. بسم الله الرحمن الرحیم. سمیر احمد عیدری هستم، منیجر شرکت قانون بافی جمشیدزاده، یک تن از اشتراک کنندگان برنامه دریا. در اول جا داره از برنامه دریا تشکر نمایم جهت استانداردسازی و همچنان کمک برای توسعه و پیشرفت بیزنس های ما و همچنان برنامه دریا همواره کوشیده تا در قسمت پیشرفت، توسعه و ترقی تجارت های ما فرصت های جدید و مفید را ارائه دهد و همچنان خواست ما از برنامه دریا استانداردسازی و همچنان کمک برای توسعه بیزنس های ما هستند و تا در قسمت ارائه محصولات خود به صورت معیاری و استاندارد در بازارهای بین المللی و ملی فعالیت نماییم. ممنون و رحمت الله و برکاته. زه مجيب الرحمن گویا یم د ګویازون جی پی اس شرکت مسؤل یم او فلحال د دریا په پروژیکټ کې چې د تجارانو او د افغانستان د تجارتونو د مسلکي روزنې او ټریننګ ورکولو پروژیکټ دی. په دې کې ګډون مې کړی دی. دا پروژه د افغانستان د تجارانو د مسلکي کېدو لپاره ډېره مفیده او ډېره باارزښته پروژه ده. هیله دا ده چې دریا دا خپل پروژې ته وده ورکړي، په ولایتونو کې افاده کړي. همچنان په کابل کې نور تجارتونه په زرګونه تجارتونه دي چې د دوی سره نه خلاصېږي. دوی څنګه د خپل بزنس ته وده ورکړي. هیله لرو چې دریا د دوی سره مرسته وکړي تر څو دوی خپل بزنسونه پروفیشنل کړي او ستاندارد محصولات بازار ته، داخلي بازار ته او بین المللي بازار ته وړاندې کړي. ډېره زیاته مننه.